یارانې قیمت دی وایا د یارانې قیمت دی وایا که د بابا میراث مې ځي خوشحاله یم. قدرمنو کتونکو اوریدونکو محمد علي جوهر ستاسو په خدمت کې حاضر دی. خو نن داسې حاضر دی چې سم بالکل حاضر دی که نه. نو حاضر دا دی چې دا موږ سره خاطر جان دی، دا احمدزار دی او دا سید عادل دی که نه. دا موږ سره موجود دي او دوی وایي چې نن لږ داسې ګپ شپ لګو که نه. دې ملګرو سره څومره خیال دی خاطره؟ جوهر صاحب تاسو ډېره شکریا او بېانتهایي ډېره زیاته مننه. ستاسو غوندې استادان موږ سره ناست یو، موږ له دغه دغه مینه راکوي. دا زموږ لپاره غټه د اعزاز او د وړ خبره ده. او دا خندا ما ځکه وکړله مال چې آغاز د خندا نه وشي که نه چې په مخونو باندې هغه د چا خبره مسکا راشي نو ډېر به ښه وي. یو دغه وي ملګري وي که نه وي چا انار د تبرک دپاره راوړو، چا انار د تبرک دپاره راوړو او چا اچار د تبرک دپاره راوړو او وي شیخ د حج نه د کجورو په بوری کې وي سیار د تبرک دپاره راوړو. جوهر ته پخادو کو دی ځکه نو به دا اصل کې دا و چې سلیم خان سلیم زموږ ملګری و که نه. نو هغه داسې و چې هغه به روزانه یو قطعه لیکله که نه په دې وحدت اخبار کې. نو هغه به داسې قسمه لکه داسې یو بله ته هم وایم خو زه وایم چې تاسو ووایئ نو بیا به مخکې لاړ شو. جوهر صاحب یو لطیفه بله جی یو لطیفه جی بله وکړئ. لطیفه نه و دا خو قطعه وه. ډېره زیاته مهرباني جوهر صاحب. ستاسو غوندې مشران سره ناست دي، سید عادل صاحب هم ناست دي او خاطر جان هم دی. را مخامخ شه سید عادله تم را مخامخ شه او ګپ شپ به هم لګو دی کې به ټوکې ټکالې هم کوو مستي به هم کوو. خو د ټول نه لومبي خو د جوهر صاحب په ترنم کې مو د ټپې وکړي. نه ترنم به لازمي کې ترنم به لازمي جوهر صاحب. نه جوهر صاحب ترنم خامخا کوي که نه. بغیر ترنم خو دا پروګرام چلیږي نه. د دې نوم سره د یارانو بنډار کې سي ترنم وي، ټپي وي، چاربیتې وي، کیتې وي، شعرونه وي او ډېر خوند به کوي. خاطر جانه ته لږ وار وکړه، تا خو د ټپو بوار پیدا یې ته لږ وار وکړه. غواړو چې جوهر صاحب چې کوم دی هغه ټپو کې پیلا او په ترنم کې وکړي. بیا به راځم بیا به راځو جوهر صاحب چې پروګرام جواب به زه ورکوم که نه ستاسو جواب به زه ورکوم. ډېره شکریا. اصل کې د ټولو نه غټه خبره دا ده او نن موږ ناست یو یقینا ډېر ښکلی مجلس را جوړ دی داسې که نه یو بنډار را جوړ دی په دغه کې دا ټول ملګري سید عادل صاحب هم ډېره شکریا. وطن ریډیو ته ځي که څنګه؟ دا وطن ریډیو ته ځي او بیا سپیشلی خاطر جان ته خیر بخر کې خځې شو دوی د ټپې غوښتنه وکړه. جوهر صاحب نو موږ غواړو چې ابتدای دا وکړي نو خوند به وکړي که نه لکه ځکه چې یو بنده یو څیز غوښتنه کوي خبره کې خو ډېر وزن دی رابطې نه دی سړی که جوهر صاحب اقربه جوهر صاحب خبره کې وزن شته خو بعضې خبره په وزن برابر خو په بحر برابر نه وي. د بحر دپاره تاسو ادبي خدمات هم ډېر دی او خو زه به ته بیا سینیر مې هر لحاظ سره تاسو زموږ نه چې کوم دی نو هغه چې کوم دی وخت کې ستاسو یو ټپه ته زه وایم او په هغه ټپه باندې به بیا راځې په هغه ټپه به راځې باقاعده د پروګرام شروعات په همدغسې جاري ساتئ او ټپه باندې بیا ختموم پروګرام او شروعات به هم کوو چې وایي د یارانې قیمت دی وایا د یارانې قیمت دی وایا که د بابا میراث مې ځي خوشحاله یم. او یار چې په یار پسې مړ نشي تشه جړه د چم مالت خلق کوي نه. او بله ټپه ده چې هغې له راځو سید عادل صاحب له راځو. اوس په دې ټپه باندې زمونږ ګرم شو اوس په دې ټپه باندې مونږ ورکوو دغه مایک جوهر صاحب د چې په ترنم کې جوهر صاحب ریکویسټ درخواست دا چې دا په ترنم کې ووایي خامخا به وایي. هغه د مهناز ډېره مشهوره سندره ډېره اردو کې نه د ګرانیزش دغه سید عادل تر یاره وړي تختل ګرانیزش که نه مجھے خلک دی ویني چې خامخا سید عادل ناسته که نه بده خبره ده. اپنے لیے تو سب ہی چیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کم اوروں کے کام آنا. د دې ما پښتو کې ترجمه کړی ډېر مشهور شعر دی چې تیروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي.